Auditing tools. په دې برخه کې موږ تاسو auditing tools وایو. auditing tools د څه په خاطر باندې استفاده کیږي؟ ګورئ کله کله موږ تاسو یو فرمول په یو سیل کې استعمال کو، خو د هغه فرمول موږ ته معلومات نه وي چې دا فرمول د کوم ځای څخه راغلی دی او ولې راغلی دی، نتیجه یې څنګه لاسته راغلی. دې لپاره موږ تاسو auditing tools څخه استفاده کوو. یا د مثال په ډول موږ تاسو خپل شیټ ګورو، محاسبه کوي، امتحان کوي. دلته موږ یو څه auditing tools لرو چې د دې څخه استفاده کولای شو. auditing tools لپاره موږ تاسو فرمولاز ټاب ته راځو. دلته وګورئ فرمولا auditing. لومړی موږ تاسو شو فرمولاز وایو. که په دې مو کلیک وکړو، په مکمل شیټ کې موږ ته کوم فرمولونه چې استفاده شوي وي، کوم فرمولونه چې استعمال شوي وي، هغه موږ تاسو ته راښایي. دلته وګورئ په دې جې سالور کې یو فرمول استفاده شوی دی. د دواړه خپل منځونو کې دلته موږ ته معلومیږي چې ضرب شوي دي، موږ ته راښایي. همداسې که لاندې موږ راشو، دا موږ ته راښایي، دا موږ ته راښایي. په دې که موږ کلیک وکړو، دا موږ ته راښایي چې 8 تقسیم شوي دي په 100 باندې، یعنی 8% دی. یا په دې موږ کلیک وکړو، موږ ته راښایي چې دا تقسیم شوي دي په دې باندې. دا ټول د شو فرمولاز خبره ده. که چیرته پرې موږ بیرته کلیک وکړو، کوم فرمولونه چې دلته موجود وو یا موږ ته ښکارېدل هغه بیرته هایډ شول. بل موږ تاسو که چیرته راشو په دې 3015 باندې کلیک وکړو او دلته موږ trace precedent باندې کلیک وکړو. ګوره show arrows that indicate which cells affect the value of the currently selected cell. دا موږ ته راښیي. تاسو وګورئ دا دوه عددونه په خپل منځ کې ضرب شوي دي او 3000 ورڅخه په لاس راغلي دي. د ایرو په واسطه یې موږ تاسو ته ښایي. ریموو ایروز باندې که کلیک وکړو، ایرو بیرته ختموي. په 246 که مو کلیک وکړو، trace precedent باندې کلیک وکړو، تاسو ګورئ دا دوه عددونه دا عدد په دې تقسیم شوی دی او ورڅخه دا څنګه شوی دی 2246 ورڅخه په لاس باندې راغلی دي. بیرته ریموو ایروز باندې کلیک کوو، دا پاکیږي. یو بل څیز دی trace dependence. ګورئ موږ په دې 8% باندې کلیک کوو چې دا په دې ټیبل کې یا په دې شیټ کې کوم ځای کې استعمال شوی دی. نو trace dependent باندې کلیک کوو. show arrows that indicates which cells are affected by the value of the currently selected cells. یعنی دا په کوم ځای کې استعمال شوی. موږ په دې کلیک کوو، تاسو وګورئ د 3 ځایو کې د څخه څنګه شوی ده استفاده شوی ده. که موږ په دې سیل باندې کلیک وکړو او ورته وي trace dependent کوم ځای کې استفاده شوی، دې ځای کې استفاده شوی. بیا trace dependent کې او بل په دې ځای کې هم څنګه شوی استفاده شوی. ځکه دا ټوټال چې لاسته راغلی دی د همدې څخه لاسته راغلی او په دې ځای کې هم څنګه شوی استعمال شوی دی. بیرته په ریموو ایروز باندې کلیک کوو، دا یې پاک کړه. ښه، بل موږ تاسو راځو فرمولا ټیکسټ. د فرمولا ټیکسټ فنکشن په واسطه موږ کولی شو د یو سیل احوال واخلو چې په دې سیل کې کوم فرمول استفاده شوی. ګورئ مساوي موږ لیکو فرمولا ټیکسټ، دا سیل انتخابو 102 قوس بندو انټر. تاسو وګورئ موږ ته وایي ډبل کلیک ور باندې وکړئ، موږ ته ډایرکټ هر څه ټوله نتیجه د دې څنګه کوي موږ ته راښایي چې په دې سیل باندې څه شوي دي. J7 کوم ځای کې دی؟ J او همدارنګه 7 دا تقسیم شوی دی په دې باندې. موږ ته څنګه کوي دا راښیي. D14 دا سیل دی. وګورئ دلته ادرس لیکل شوی D14. یا موږ تاسو لیکو مساوي فرمولاز ټیکسټ او بیا ورته راځو په 8% یا 8% باندې کلیک کوو، قوس بندو انټر. موږ ته وایو چې دا د کوم ځای نه په لاس راغلي دي، 8 تقسیم شوي دي په 100 باندې، دا ورڅخه په لاس باندې راغلی دی. په دې باندې پوه شوئ؟ ښه، بل موږ تاسو راځو ایوالویټ فرمولا ته. موږ دلته دا وګورئ تاسو په خپل منځونو کې 8 ضرب 2 جمع 9 منفي 8 تقسیم 4 دا عملیه څنګه اجرا شوې ده؟ د ریاضي د فرمول یا د ریاضي د قانون په وجه. نو موږ کتلی شو چې ایوالویټ فرمولا ته راشو
موږ دلته ښایي چې لومړی 8 ضرب کیږي په 2 کې که موږ په ایوالویټ کلیک وکړو 8 ضرب 2 14 شول جمع 9 منفي 8 تقسیم 4 نو 14 به جمع شي د 9 سره څو شول 25 منفي 8 به اوس تقسیم شي په 4 باندې 8 چې په 4 تقسیم شي 2 25 نه چې 2 لړ شي 23 پاتې شو نو دا قیمت څو شو 23 شو. په همدې شکل که موږ تاسې 8% ته راشو ایوالویټ فرموله باندې کلیک وکړو نو 8 تقسیم شوي دي په 100 باندې که موږ په دې کلیک وکړو موږ ته ځواب راکوي چې دا 8% دي. یا موږ راشو 246 دا څنګه په لاس راغلي ایوالویټ فرموله باندې کلیک وکړو نو موږ ته وایي چې J5 دا یو سل ایوالویټ ضرب شوی دی د دې سره د دې نه 3015 په لاس راغله بیا دا تقسیم شوی په دې باندې چې څو ورڅخه په لاس راځي 246 ورڅخه په لاس راغلی دي. نو داسې موږ هر فرمول په سیل په شیټ کې فرضاً په سیل باندې به ودرېږئ ایوالویټ فرموله باندې وکلیک وکړئ. نو دا څو څیزونه موږ وپېژندل شو فرمولاز ټریس پریسیډنټ او همدارنګه ټریس ډیپینډنټس او همدارنګه ایوالویټ فرموله دا هغه څیزونه وو چې په مایکروسافټ اکسل کې ډېر زیات اهمیت لري د اډیټینګ لپاره موږ تاسې دا وپېژندل.